د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې وکړم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېد نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امن د خورېدو لپاره په 28 جنګونو کې حصه اخیستې وه او خپل غاښونه مبارکې هم شهیدان شوي وو دا صرف د څه شي دپاره د امن دپاره ځکه چې د اسلام معنا امن دی او د امن د خورېدو لپاره هغوی دومره لویه قرباني ورکړې وه ملګرو شیخ ادریس صاحب خبرې کړي دي او په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو بحث مباحثې په هغې باندې شروع کړي دي څوک پرې تنقید کوي څوک د هغوی طرفداري کوي نو ما ویل چې زه په دې حوالې سره لږې خبرې وکړم زه کله هم دا خبره نه کوم چې شیخ ادریس صاحب دا خبرې کړي دي نو دا یې ښې نه دي کړي او دا یې بد کړي دي نه شیخ ادریس صاحب بالکل ټیک خبرې کړي دي او په دې حوالې سره زه هېڅ نه وایم چې مطلب شیخ ادریس صاحب ولې دا خبرې وکړلې یا زه د هغې خلاف یم خو زه ګیله صرف زه دومره کوم او خبره زه صرف دومره کوم چې مولانا صاحب چې کله موږ تاسو ته وایو چې موږ سره ظلم کیږي نو په هغې حوالې سره خبرې وکړئ په تیرا کې ماشومان شهیدان کیږي په هغې حوالې سره خبرې وکړئ په وزیرستان کې ماشومان ټوکړې ټوکړې کیږي په هغې حوالې سره خبرې وکړئ نو تاسو وایي په پازیټیو خبرو باندې موږ خبرې کوو په نیګیټیو باندې نه کوو او وایي پولیټکس کې موږ دومره انوالمنټ نه کوو او نه یې کول غواړو خو بیا بل طرف نه چې تاسو وګورو بیا په پولیټکس کې هم انوالمنټ کوئ نو ټیک ته دا خبرې تاسو ټیک وکړئ په هغې باندې تاسو خبرې کوئ خو په هغې باندې ولې تاسو خاموش ناست یئ د کومو چې ویلو ضرورت دی زه تاسو ته دا نه یم چې تاسو د چا خلاف خبرې وکړئ ولې د پښتونخوا د وزیرستان دا تیره دا د پاکستان حصه نه ده څه دا پاکستان ته نقصان نه دی چې دلته ماشومان مري دا دهشتګردي نه ده موږ تاسو ته وایو چې د دهشتګردۍ خلاف خبرې وکړئ ګوره فلسطین په دې دنیا کې یو مظلوم ریاست دی او په دنیا کې به ځینې چې ټولو نه مظلوم دي او د ټولو نه زیات ظلم به د هغوی سره کېږي خو که موږ چېرته خیال وکړو نو فلسطین والا هم زموږ نه تکړه او تکړه ځکه دی چې ټولې دنیا ته یې خپل اواز ورسولو خو موږ د پښتونخوا سره موږ د پښتنو سره چې کوم ظلم کېږي موږ اواز څوک هم نه اوري ولې زموږ په اواز باندې منبر خاموشه دی زموږ په اواز باندې هغه کس خاموشه دی کوم ته چې د ویلو ضرورت دی کوم چې خلک اوري کوم چې بادشاه دی هغه ته الله تعالی ډېره غټه درجه ورکړې ده او هغه څوک دی تاسو یې شیخ ادریس صاحب ستاسو په شان خلک دي ستاسو په شان خلک چې کله د فلسطین خبره وکړله نو غونډې دنیا ته اواز ورسېدلو مطلب دا چې دا منبر د عالم دا په یو معاشره کې ډېر غټ کردار ادا کوي د دوی خبرې خلک اوري زه خپله شیخ ادریس صاحب ته ډېر غټ احترام لرم لږ وخت مخکې یو څو میاشتې مخکې د شیخ ادریس صاحب په لاس باندې ماته ایوارډ میلاو شوی دی او ما په هغه ځای کې هم اساسا څه خبرې وکړلې او زه ورته مطلب اوس هم ډېر احترام لرم بله ورځ مې په دې حوالې سره یو کس سره خبرې کولې یو عالم و ما ورته ویل چې دغه شانتې مونږ په دې حوالې سره خبرې کوو پکار دی چې تاسو مونږ سره په دې کې ملګرتیا وکړئ وایي نه وایي مونږ ته پته ده وایي مونږ ته پته ده چې دا مونږ ټیک نه کوو خو الله تعالی وایي اسلام مونږ ته دا ښایي چې کله په یو ځای کې ستا ته د سر خطره وي مطلب ستا د ځان خطره وي نو هغه ځای کې به بس څه نه وي خاموش به پاتې کېږي نو ما ورته وویل چې الله تعالی خو دا هم وایي که نه اسلام خو دا هم وایي چې افضل الجهاد وایي لوی جهاد هغه دی چې د وخت د ظالم خلاف خبره وکړي د وخت د جابر خلاف خبره وکړي ولې دا لوی جهاد نه دی نو اسلام خو ډېرې خبرې دي او چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو چېرته هم دا نه ویلي چې پلاني موږ د پلاني خلاف خبره نه کوو د هغه خلاف اواز نه اوچتوو ځکه چې موږ ځان ته خطره ده هغه په شان لویه هستي چې هغې په وجه باندې دنیا پیدا شوې ده هغه مخې ته وردانګي د څه شي دپاره د امن دپاره موږ د چا خلاف نه یو پښتونخوا د پاکستان حصه نه ده چې تاسو څنګه هلته د پاکستان اوچتوالی وغوښتلو نو ټیک ده زه په هغې کې تاسو اپریشیټ کوم وایي چې دنیا کې ورته عزت میلاو شو مقام ورته بالکل ټیک ده خو دلته هم ورته پکار دی چې دلته د پښتونخوا هم د پاکستان حصه ده په دې باندې هم خبرې وکړئ د دې په امن باندې هم خبرې وکړئ دلته چې کومه واقعې کېږي مولانا خانزیب د هغې فرنټ ته ولاړو هغوی هم خبرې کولې نو بیا به څومره لکه مطلب ستاسو هغه خبره به څومره پرفیکټ وي او تاسو به هېڅ کله به څوک خبره نه کوي چې یاره مطلب شیخ ادریس صاحب ولې داسې خبره نه کوي نو مطلب مې دا دی چې کوم کس د پښتونخوا وطن د خپل وطن په دې باندې د دې په امن د دې په امنیت خبره نشي کولی زه وایم چې هغوی ته په نورو مسایلو باندې په نورو خبرو باندې هیڅ بحث نه دی پکار شیخ ادریس صاحب تاسو خلکو ته خپلو عالمانو ته په خوله کې ورکوئ چې منبر هم د دې خبرې قایل شي چې او موږ په پښتونخوا وطن باندې هم خبرې کوو د دې په امن به هم خبرې کوو د دهشتګردۍ خلاف به هم خبرې کوو